سلامونه نیکې هیلې احترامات دوستانو. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې طریقه در زده کوم چې تاسو به د فیسبوک د نوي اپډیټ نه کېدای شي ډېر کسان خبر هم وي چې فیسبوک په میسنجر کې کم اپشن زیات کړی دی. موږ په دې اپډیټ باندې د ویډیو جوړولو کې لږ لیټ شو یو څه نه څه مصروفیاتو د وجې. نو دوستانو په نننۍ ویډیو کې د میسنجر د روم کوم اپشن چې زیات کړی دی د هغې په باره کې معلومات درکوم. هغه طریقه در زده کوم چې تاسو په خپل میسنجر کې څنګه زیاتوای شئ او دا څنګه اپشن دی. د دې نه مخکې یوه هیله در څخه کیږي که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ د ویډیو نه لاندې په سور سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ، په څنګ کې د بیل ایکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. دوستانو زموږ مخکینی معلومات هم تاسو کتلی شئ، ډېر خوندور ښایسته معلومات دي. نو ورځو همدې نوي اپډیټ ته چې فیسبوک په میسنجر کې کم اپشن زیات کړی دی، ډېر زیات خوندور دی. نو دلته کې کله چې تاسو میسنجر آن کړئ، میسنجر آن کولو سره دلته کې زه لاندې پوپل اپشن درکوي. پوپل اپشن باندې چې کلیک وکړئ، کریټ ای روم اپشن زیات کړی دی. په دې کې 50 کسان دوستانو تاسو په یو ځای خبرې کړای شئ، ویډیو خبرې کړای شئ، یعنی ویډیو کال به وي. 50 کسان په یو روم په دې یو هغه باندې تاسو موبایل کړای شئ. څنګه یې کړای شئ دا طریقه در زده کوم. دا اپشن څنګه زیاتیږي په میسنجر کې که چېرته ستاسو په میسنجر کې نوي زیات شوی، نو دا طریقه هم در زده کوم چې څنګه یې زیاتوای شئ. دلته کې کریټ ای روم اپشن درکوي، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې په دې باندې کلیک وکړو دلته کې تاسو ته داسې اپشن درکړي، تاسو ته به ښکاري. نو د ویډیو اپشن درکوي. کله چې تاسو غواړئ د ویډیو اپشن تاسو بند کړئ، نو دوستانو په دې کیمرې اپشن باندې به کلیک وکړئ، بیا به ستاسو ویډیو اپشن بند شي. که چېرته ان کول غواړئ ان کوای هم شئ. په دې کې 50 ملګري یا ستاسو ملګري نه وي، 50 کسان په یو ځای تاسو ویډیو همداسې خبرې کړای شئ په خپل منځ کې. نو اوس دوستانو دلته کې به تاسو ته ښکاري ایډیټ باندې شیر لینک. اول شیر لینک اپشن درکوي. دا شیر لینک باندې چې کلیک وکړئ دا لینک تاسو کاپي کوه هم شئ. په میسیج کې، انسټاګرام کې، میل نه، میسنجر باندې، همدارنګه په مور اپشن باندې کلیک چې وکړئ، په فیسبوک په هر ځای کې دا لینک تاسو شیر کوای شئ. کله مو چې غواړئ 50 کسان اډ کول غواړئ، دا لینک تاسو په فیسبوک کې شیر کړئ. دوستانو هغې وروسته کله چې په فیسبوک کې ستاسو لینک څوک وګوري، په هغه لینک باندې کلیک وکړئ، نو ستاسو د دې روم ته د دې ویډیو کال ته به در اډ شي. تاسو پوهه شئ وایي په دې طریقې باندې تاسو په دې طریقې سره خپل کسان دې ته اډ کوای شئ. که چېرته غواړئ دوستانو تاسو غواړئ چې زموږ سره صرف په فیسبوک کې چې زموږ کوم ملګری دی هغه دا جوین کړي، دا کال چې دی زموږ سره په دې ګروپ کې شریک شي، چې زموږ سره ملګری نه وي هغه کس شریک نشي. د دې لپاره به دوستانو تاسو په ایډیټ اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته کې اونلی پیپل آن فیسبوک په دې اپشن به کلیک وکړئ، لاندې به تاسو ته ښکاري. هغې وروسته به دا لینک تاسو خپلو ملګرو سره شیر کړئ. په فیسبوک کې کوم کسان چې ستاسو سره په فیسبوک کې ملګري وي هغه به صرف کولی شي چې ستاسو موبایل د ټلیفون کال چې دی په دې کې تاسو سره ایډ شي. بیا تاسو 50 کسان دوستانو 50 کسان په یو ځای باندې ویډیو همدارنګه وایس چې کوم هغه دی هغه خبرې په یو ځای کړای شئ. د دې لایو شیر کولو طریقه به هم که چېرته تاسو غواړئ زه در زده کړم چې په فیسبوک کې دا لایو څنګه شیر کوای شئ، نو هغه هم راته په کمنټ کې ولیکئ چې په هغې باندې هم ویډیو درته جوړه کړم. اوس ورځو دوستانو د دې اپشن که چېرته داسې کسان وي چې دا اپشن تاسو ته په میسنجر کې نه وي درکړی، دا تاسو څنګه زیاتوای شئ. د دې لپاره به دوستانو تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. که چېرته پلی سټور اکاونټ جوړول مو نه وي زده، نو زما په چینل کې ویډیو شته، تاسو ویډیو کتلی شئ. پلی سټور اکاونټ ته به لاړ شئ، میسنجر به ولیکئ. دلته کې میسنجر دوستانو چې کوم دی دا لیکو، میسنجر به ولیکو. میسنجر چې سرچ کړئ هغې وروسته به تاسو ته راشي میسنجر، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته کې به اپډیټ اپشن تاسو ته درکوي، په اپډیټ باندې به کلیک وکړئ. ستاسو دا میسنجر چې کوم دی دا به نوی شي. چې نوی شي نو ستاسو هغه اپشن چې نه وي په میسنجر کې هغه به درته زیات شي. دوستانو یوه هیله در څخه کېږي د ویډیو ضرور در سره لایک کړئ، همدارنګه خوندور معلوماتو لپاره زموږ پیج
زموږ چینل د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.